د افغانستان د شیعیانو د عالی کمیسیون چارواکو د پاکستان د پوځ وروستي بریدونه وغندل. دوی ویلي چې دغه بریدونه د ګڼو ملکي خلکو په ګډون د ښځو او ماشومانو د شهادت سبب شوي او دا څرګند ظلم او د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. حمله پاکستان بالای مردم افغانستان یک تجاوز و یک تهاجم آشکار هست که خلاف اصول و قوانین بین المللی و خلاف عرف همسایه‌داری هست. این حملات متاسفانه تلفات جانی و مالی هم به دنبال داشته است. ما و مردم افغانستان این حملات را به شدت محکوم میکنیم و میخواهیم یادآور شویم که مردم افغانستان هرچند در طول 4 دهه تجربه تلخی جنگ را چشیدن و به دنبال جنگ و اختلاف نیستند، اما اگر جنگ بالای مردم افغانستان تحمیل شود، مردم افغانستان همگی از تمام اقشار مختلف، اقوام و مذاهب مختلف دست به دست همدیگر داده از کشور و از وطن و خاکشان دفاع خواهند کرد. د کمیسیون نورو چارواکو هم د پخواني حکومت یو چارواکي محمد محقق ورسي څرګندونې چې د پاکستان له پوځي رژیم یو ډول ملاتړ ښکاره کړی و غیر مسؤلانه بللي او له بهر څخه ورته څرګندونې کوونکي کسان یې له خلکو جلا ګڼلي او ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي. در طول 2 دهه کسانی که در رأس امور بودند، در تصمیم گیری های اینا شریک بودند، اینا متاسفانه برای مردم کار نکردند. به مخاطر هم اینا در بین مردم خریدار ندارند، در بین مردم جا ندارند، لذا در بیرون از کشور خب به هر صورت اونا دنبال سیاست ها و منافع خودشان اظهارات میکنه، اما در اینجا کدام تاثیرگذاری نداره. تجاوز بیشرمانه پاکستان در افغانستان و در کشور عزیز ما باعث شد که تمام اقوام افغانستان بالعموم یک صدا، یک پارچه در کنار امارت اسلامی افغانستان بایستند و صدا بلند کنند که ما هر زمانی که امارت اسلامی بخواهد ما آماده هستیم که در کنار نیروهای مسلح امارت اسلامی ایفای وظیفه کنیم و از کشور خود دفاع کنیم. آقای محقق یک مهره سوخته است. او در زمان جمهوریت که در حکومت شریک بود به نام مردم شیعه و هزاره معاملات ننگین گوناگونی را انجام داد که مردم تشیع بالعموم از آقای محقق متنفر است، از او منزجر است. از آقای محقق حرف شنوایی کسی نداره، فقط آقای محقق خودش است و فرزندانش و سلام. کسی دیگری از آقای محقق حمایت و پیروی نمیکنه. باور پر دې دي سره له دې چې ځینې څیرې او لوري هڅه کړې چې د افغانستان ملي یووالي ته زیان ورسوي او حتی ځینې متجاوز هیوادونه یې د فرصت په توګه ګڼلي، خو د افغانستان له جګړې وروسته یې پوهه ترلاسه کړې چې ټول قومونه په دې هیواد کې یو ګډ اتحاد لري.